55 ته ورسېدلو سواره کوي والله که غارزانو کې هم واره نه کوله اوس خو یې ګران که بس ودروي روان یو پمپونو له دا د وارې نه خبرو ته ګاډي کېدی شي په کورونو ودرېږي نو چلېدو نه خو وتله جنگ د چا و زور چا ته رالو اصل کې څه پاتې کېږي نه چې بس واسې بس زو راځو 55 روپۍ چې بېګا په یو ځای باندې ګران چې جنگ زور موږ له رالو السیشن سپي وساتئ په ایمان اوس د 37 लाख روپو ګاډي ته به دې نه دا به دې سټي داسې لالیپاپ دی ورته به ناست دي که نه دا حالات دي چې دا ګاډي نه دی ولاړ دا د خلکو رزق قدرېده دا ګاډي نه دی ولاړ دغه مزدوري ودرېدی چاته وایو چاته وایو هغه زموږ نه زیات فریادي دی او که چاته وایو ویلو والا هم څوک نشته دی چې ورته ووایو چې دا کار موږ سره دا ظلم زیاتې شروع دی ګاډي دا ودرېږي دا وګوره دا موږ کشتونه چلنه دا کوو څونه دا غټ ګاډي دی حاجي صاحب یاره تقریبا کم از کم 140 150 ګاډي وای او دا مزدوران خوانن بس کې دا مزدوران دا وګوره راغلي دیړي مال راغلي دا ولاړ دي دا بیګا چې دا 55 ته وروړو نو خبر شو کور وي زه کور نوم زل دا کې خبر شوم کور نوم دا کې خبر شوم طبیعت تی څنګه شو بس طبیعت خو مې دارې چې اوس د حال درته څه وهلو یم په زړه مې دننه تېرېږي ګاډي نن درېیمه ورځ ده چې دا پوخ بالکل ولاړ دی ډیزلو د وجې ولاړ دی کلنډر ډرایور دیړي غونډ لاړه شي دیړي میډي نه ملاويږي یو شی 3 ورځې مې جیب ورکې 3 ورځې مې جیب ورکې ډرایور کلنډر زما سره مور ځامن خو نه چې هغوی مطلب دی مالزي ورځي دیړي میډي نشته بس سار راځو ماښام واپس کور لځو نه اوس پټرول زیات شو نو څه کوي بس ګاډي به ولاړي ډیزل ګاډي به ولاړي سورلۍ نشته خانجي څوک څه کرایه نه ورکوي چې کرایي مریدي زیاده واغستل د پرچی درکوي هغه زیات اغستې نشي او بس ګاډي غونډ ولاړ دي سار راشو نو بس ځان لا نور دیړي میډي ګورو ډیزل کې د 55 اضافه خطرناک خود خامخا خطرناک مخکې مثال د ګاډي 25000 خور اوس د 35000 روپو خوري نو مالکانان خپل خرچې نشي برابروي ګاډي مکمل د ودرول ما پوزیشن خراب دی بس خپل خرچې هم نه پوره کیږي دیړې نه نشته دغه نشته د مجبورۍ نه ګاډي ودرول 55 ته کم نظر 55 بس سوارلۍ کوي په غزړو کوي نو مرا سره خلک لانجې کوي چې اوس نوې کراینې خلکو نه لو بس تاڼو کې به پروتې پرچې بالي 15000 او 15000 لزر نه کمې پرچې نشته 55 نه 55 ډزې وویشتې 55 ډزه څه چې ختمې کړو ختمې کړو جی بس موږ بس وایم دغه خبرو نسوارو پیسې به راته هغې هم سر وخوړ دا یوه خبره ده نسوارو پیسې هم ختمې شوې دیاړي غونډه ختمه شوه دا غلام دا د غلام قومونو ګورې نښې داسې که نه ایران سره ګوره تیلو پیپونه پراته دي خو ته نشي اخیستل ته بیا مشر خان خفه کېږي پوه شوې بس سره به آن او بټن والي پیپونه خو لګېدلي دي خو هلته کې امریکا نه مني صاحب نو چې کله قوم غلام شي نو داسې حالات یې ګوره که نه وي 55 ته ورسېدلو سواره کوي والله که غارزانو کې هم واره نه کوله اوس خو یې ګران که بس ودروي روان یو پمپونو له چې سټارټ کې نوړه به د اویزاني ړم ورسره پرې شو روان یو پمپ کې ودرو څه شته هسې هم نه روجه د پوره میاشت مو روپۍ هم نه ده اخیستې څنګه حالوال دی او دا د شپې خبره 55 ته لاړه نو بس دا نو بس د چې کوم دی دا مخکې و تقریبا 270 روپۍ او 55 روپۍ دا چې کوم دی دا ډیزل زیات شو نو دا د وارې نه خبرو ته ګاډي کېدی شي په کورونو ودرېږي نو چلېدو نه خو وتله جنگ د چا و زور چا ته رالو پوه شوې جنگ د چا و زور چا ته رالو پکار ده چې په خپلو کې کینی او په دې باندې یو فوکس وکړي یو سوچ وکړي یو فکر وکړي دی نو دا ډیزل زیات دې سره چې کوم دی یو دا خبره نه چې دا ګاډي د سپرلۍ سره به ځي دې سره خوراکي شیزونه ګران شو اوړه چیني غوړي
دا خو په هر څه به خېږي ملک باندې غټ اثر پرېوته دی صوبې باندې دی ملک باندې غټ اثر پرېوته زور یې غریب عوام ته دی بل سره حضور شته کم پروتو کنه یا د خپل ټیکس په لک کم کی خو چې دا 55 روپے ته خبره نه رسول خبر نه و نو حکومت خو سره زور شټاک پروت دی خو که غور پې وکړي نو د هغوی خپلې خېټې دومره غټې نو د هغوی به خپل دغه وکړي که د موږ هم به کوي حکومت پاکستان خپل کویان دي 60% هغه امریکې بند کړو خو لا پېشمني مې واورېدل خبرونو کې چې خپل کویانو باندې به کېدای شي پاکستان اوس کار شروع کړي ځکه چې امریکا خو اوس ختمېدو والا ده که نه انشاءالله ستا کور کې کوی روزي والله کې د ارزان در کی زه واو زه کویان د ماشوم غټ شوم مړه په کوسه کم روزي والله کنه دا داسې حکمرانان موږ لره کړي دا تم فیل چې دا به د باندې سر وګرځي څنګه چلې تا خو ګاډي سیټر کړې نو خبره خو 55 لاړه نو بیا نو بس وکړو نو دا خو بس حکومت مرزي اوس چې پټرول ګرنۍ و کرایو نو څه وی ګرانو بیا ته لري نیسی نو ستا ګټه څنګه شو دا اوس په خبره 55 لاړه نو ګاټه ورکی چې ته په پټرول چلای بیا خبر چې بنه چایو بس خره بس ومنن پیره کې بس بیا جوړ کورې ودرې نو سو نه کوم دا نو دا اوس دا وګوره د کوم روان کړی دا د مو چالان ده او تقریبا 12000 پټرول خوري دا چالان ده نو کله سونه خړل نور کله 8000 خړلو ګیس باندې هغه شلو ګیس یا ګران تاوان بس کم زینه پورا کړه چې شیر ګران شو بس دو پوام بزرګ نو سو کاغه نه دا تاسو ورلې نه دي ها حلاله به کې اوس یا بزونه له یا بدوره له لازمي یو څو ماتره باندې دره بو چي سو کوم خو نه شو پورا کوي صحیح نو سر جی دې سره ودا کو چې بس ودري کو باندې دا خو ظلم د زیاتې ده ولې چې غریب سړی بس کوي اوس کوم مثال ز کریا لکه سیوا کوم وای خجوم نو دا غریب سړی چې ما سره زینو دا به د بماره باندې بس چړه کېدم دی پاکستان پته نه دی د خلکو سو وکړو دی پاکستان سره پاکستان نه بالکل تباہ برباد کو بلکې بیا غریب سړی تباہ برباد کولو ولې غریب سړی بس کوي کم خو وځي کار یو سړی به چړه تیرې بس پسټ بوله کې دی غریب سړی دا غریب سړی بس کوي کم خو وځي کرکه دا کرکه خو بلا تیل مل وتل دا ولې پر پاکستانونه خرڅوي پاکستان باندې خرڅو پاکستان کې خپل د عیاشان کوي عیاشای کوي غیره دا خو عیاشان تیل فارغ دي څه نه چې نو مور وی په کرک کې وروتل نو دا کرک تیل چرته خرڅيږي دا دلته خرڅيږي کنه خو پیسې مختلف جیبونو ته ځي غته ځي کنه خزانه ته نه ځي زه حیران دایم چې دومره سستا سو په یو کرک کې دي د دې د خواګه د خلک نسکینو دا سر خړل کړه شرط دی مسله کم ځای کې ده مسله په دلارو دا کم ځای کې چې راځي دا چا په لاس کې چې چابیانې دي دا چابیانې چا سره دي دا چابیانې دي ګورنمنت سره دي زه وایم حاجي صاحب چې د کرک دا یو کوی دم د خلکو تک کنه نمنګ با کم اس کم موضوع کې شو بالکل ها بالکل دا کوی دا چابیانې به موږ سوک راځي دا موږ عوام خپل په زور به اخلي اسه مشکل ده چابیانې امریکای سره دي او د غلام وطن نه غسي ها خزانو چابیانې د آقا سره آقا سره زاله در باندې شانه کې جی سر ډیر Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। دا غریب هم سوچ کې وړي چې دا به کېږي څه خبره 55 ته لاړه اړه خورې بس ناستې نو اصل کې څه پاتې کېږي نه چې بس واسه بس زور ازو مد الله په اسره باندې باندې کله سې یو څه کنه چې دا حالت یاره جی بس جنین ورته چې د حساب دی نو خو بندي خو سنه کوي هم نیک ته وجه کې درګن په خدای ځا واس کړ دنه پکې ساری الله دې نه کی باور وکا او جی الله دې ارمان دې آسان بس مړه مزه بس سوچ کې تلې وې څه سوچته سوچ کیو کوم چې ولا کوي یو خو سوال کمزور شو
یو 3 ورځې پس ټریپ کیږي نو مسلې ته چې سوچ وکړي که نه نو ته خپله سوچ وکړه نو هر سړی پریشانه دی. تیل لا راغلی نه دي او 55 روپۍ وخېجول چې تیل راغلی او بیا خېجولی نو بیا مې خبره ده لا په کروړو لیټر په پاکستان کې پراته دي او 55 روپۍ لیټر یې وخېجول نو والله چې سورلی وی چې تیل ختلی دي نو هغوی وي هغې سره زموږ سویمه نو ستاسو خو ورسره سویمه نه چې زموږ خو ورسره سویمه شته چې پټرول راباندې وختو او دغه حالات دي د پاکستان نن سره په ورنۍ ورځ ده سبا به څه کوي بل سبا به څه کوي نو خو نن دا حالات د سبا خو 8 بجو نه راغلي وو والله چې ولاړ یو لم سورلی نه ده کړ نور ملګري څه وایي بس د ټولو دا حالات دی حکومت له پکار دی چې آلریډي تاسو په 1 لیټر کې بلا پیسې ګټئ په دې خپل ټیکس باندې لږ کټ ولګوئ او دا ولس مال حالوئ صرف د ترانسپورټ خبره نه دا دال ساګ چې راځي د یو ځای بل ځای نه بلا سیزونه راځي هغه هم اسمان ته خیږي حکومت دې ته اړو تیار دی نه چې په ځان باندې کټ ولګوي او د ولس له ریلیف ورکړي دا شی پش پنتلاړ د ما خاله وس کنه خداو کنه یار وای کنه دې ګاډو نو بس اخر کې هم دغه ټینټونه جوړیږي بیا پکې ډرایورانو د کیږي نو یار اور ګاډو نو دوره تنګ کنه چې خرڅونه د بس نه د چې بس اوس چې پېټرول او ډیزل خو تل دې سره بسکه نو بس څوک بس مجبوری ده نو مجبوری حالت نو چلوي نو نو دې کې بتا ته سواره کوي که نه کوي واره چرته د مړ یو شرط سپیشلی سبل شرط خلی را ده او زبر سیټ راکا که بسو د شمانه بس پتا نه سبق په دې خو به د سبا ټیکس لګاونو تاسو کار روزګار کوي بس موږ دا موټر سایکل چالو نور بس کوو بای دغه والا او کنه نو تاسو بس کوي بس موږ غر کیو جی 55 روپے چې بیګا پایو ځای باندې ګرانچا جنگ زور موږ لرالو دا کم جنگ چې دی وی شروع حکومت د ابوج پزان ولې نه برداشت کوي چې تاسو له مطلب دی ولس له ریلیف ورکی نو به دی وی موږ سره سشته دی نه نو وی موږ سره سشته دی نه خزانه خالی ده وی مطلب دی چې بس یو اوازه د جنگ را ل 55 خبرو رسوله کدا قصه لګ درانه شو سبب دی وی چې بس ار سګران شو او جی دوی سره رسو تیاری نشته هریان بشری نشته سم نشته دی دا ټول بمری دی اختر لو ګول روجه لو ګور دغه لو ګور او اوس مونږ چې پېټرول چولې 55 روپۍ لیټر بیګا ګران کړی دی او جنگ خو چې کم دی بس نور مم دا ګرانی راځي او ملاویږم نه نور هم ګرانی راځي حکومت ته سویل غواړي نو حکومت ته دا ویل غواړو چې د جنگ کې زموږ څه فایده نشته دا جنگ دی ودرئ اخوا مسلمانان دي دخوا مسلمانان دي ټول مسلمانان دي کماجر دي کا افغانان دي زموږ رونه دي مثال خبره کنه اپ خپل دي خو لکه مثال خبره جنگ کې خو زموږ نقصان دی فایده خو نشته او بلار چې د امریکای یارانه په ځای د روس یارانه بخي نو الله چې خبر داسي چې غنم گاوند کې خو دې السلام علیکم څنګه چا ته کسي کنه اوس مو ته سیلیو نو ما مې ولا نن مې ته نه ما خستي وا خو ته مو اوس کمرې تاسو خای پښوی ها نو څه خوشاله څه انټرویو خالي یا پټرول او ډیزل خطر نو پټرول ډیزل خو مو سادي ته لو مې صدا ګورود کې خو سره ګوډي نشته پښوی مو روډ درو نو نه روډ خالي نه کنه نو دا سرات خو مولې دلو دا خبره کی و سم مدله چې مو تبصره کوله نو هغه مته ته به کرایات کړی وی چې دا یوسف جان نه ما د پرایویټ خبره وا خو مطلب چې تا نه وای به واقعا ما چې بیا مې دی ما چې ما صدر کې لیدل او بل امخ کې روزو کې کنه صدر کې لیدل خپل کارک کې خو کویان ډیر دی کوټ کې مو کوټ انګو او الته و وی ذخیره راوتی او نو بس دا خو مړه خو بس دوره حکومت په ایران کې په پټرول نه وی ګرون کنه جنگل ته حکومت ادا چې یا پنځري زینې شوی بیا دوی چې مسراوي میاشتې ذخیره موجوده کنه د سینې څه په چات مله کې مرګ مهرباني الله دې ماشه مهرباني ډیر ان شاء الله په یو تاسو کوم تاسو په کې کوم چې دغه مو ته کله کله انټرویو زرا شولو ته بیا مو ته زما د پروګرام د پاسه ما د واتس اپ نمبر پروتي ها هغه باندې ټلیفون کاوه څه مسله میخه الله دې ماشه چې 50 روپۍ او راکوزیږي به 15 روپۍ
دا خو شاکې دغه نشه چې یاره وخېږي 50 په کار دی شپېته او 1 روپۍ راغوزار شي ټول به مجبوره کېږي ودرېږي به د اډو به څه حالي د اډو به هم دقه حالي بس اډو والا هم دغه رنګ پراته یو موږ به هم دغه رنګ پراته یي دا خو دغه رنګ خبرې دي حکومت یې غم نه کوي د یو شي غم نه کوي نو ولې نه کوي ټول یې چې هر یو راځي بس خپلې خېډې ډکوي د بل غم خو اوسه نشته حکومت ریلیف نه ورکوي آرام نه ورکوي ریلیف چاله ورکوي نه عوام له ورکوي نه ډرایوران له نه چاله عوام بس عوام پکې خفه دي عوام خفه دي ټول ډېره مهرباني والله بس اوس به کرایه سیوا کوو نو خو ګاډي هم د لکو روپو او کنه بس بغیر کرایه نه خو کار نه کیږي کرایه به خامخا سیوا کوو او ګاډي ګران ګاډي دی چې د روزانه دغه ساله کوي نو 55 د دې څه ته سمندر ځیو کنه چې دا 55 هم یو لیټر کې ډېر شي دی ډېر زیات دي کنه سر جی ډېر زیات دي زیات دي جی هغه نه مخکې ولې یو ګران شو و بیا ګران شو څه به سره کوي نو بس الله وکړو نو خپل ترانسپورت سره نو مو 320 ګاډي نه وځي ولاړ دي پېټرول فیز ګران شو مخکې په 2000 واپس شوی نه زم دا سره کم ګاډي دا ګاډه دی دې بس قیمت 37 لک روپۍ دي زه خو ته جیو کار وکړه دا پېټرول لا مسله نه حالانکه سونه کویان په دې وطن کې وروتل کنه کنه نو سر خړل دا ولس کله استعمالي سیمټ واړی پاغه سیمټ واړی ناصر باغ روډ باندې راوته سیمټ په واړی دا سه چلو چې په 37 لک روپو ځان لا بلخې ګډان والا ساتي به پټیم نشته کنه نو خدای دغه شی به خیدا رب خوري وسره مخکې مې خو ګډان خدي بالکل جی ګډان ته خدي 37 لک روپو نه بالکل جی ګډان خدي زما دا خبره خو ته نه مانی خو الله دې له برازي او کدا نه مانی نو زه خاطر ګوره دا داسې مشورې دا تعالی دا مشورې تعالی په ګوګل کې مسوک نه درکې بلم دل در کوم او مفته السیشن سپیو ساته پېمان اوس د 37 لک روپو ګاډي ته بده دې به نه دا بده سټي دا سلالی پاپ ته وته بناستي کنه السیشن سپیو ساته کال پس به بچی وروړي او بوکینګ به د پښتانه کال مخ کې کوي تاسو دې خبره پورو خاندر کړ زما دې خبره لرا نه لې زمانو بدل کزا خبره کې ودر شته جی ستا خبره کې ودر نه تا دا خبره کوله نه کنه ګوره دا روجه ده ترانسپورت په تندر وخوره حکومت خو هغه دی چې د ځوانو عوام له سهولت ورکړي دې روجه کې یا د وزیر اعلی صاحب یا نواز شریف یا بل دې غریبو خلکو له څه سهولت ورکړو که نه دې خو ځوانه لکه حکومت د مارو د نولي کیسه جوړه کړې ده مارو نولی جنګی که نه د دی پکې رور خپل مفاد چې واسکټ یې نه ډکېږي که نه په خدای عمل وکړه که چېرته دی حکومت ماله جي تاسو وښایي چې دې روژه کې چاله یو کجوره ورکړه ستا دا خبره بالکل ټیک ده مریم نواز ځانله د عربو روپو جاز واخیستو د چا په پیسو یې واخیستو ستا د عوامو په پیسو یې واخیستو بل پښتنو کې هغه پښتون نشته وایي لر و بر پښتون یو دی دا لر و بر پښتون څه شو اجي صاحب ګاډي رشته که ته ګاډی مې شته ګاډی مې شته خو سره د ګاډي نه دغه شی رانه د ګور مړی رانه جوړ دی ځوانه څه عوام وخوړم څه حکومت چې معمولي سر اوچتوم وایي سر کېده ولې